د محمدي عدل عصر. په نن وخت کې ځینې هیوادونه ځینې واکمن او مشران د برابرۍ دعوه کوي، د عدل دعوه کوي، مګر کله چې شخصي ژوند ته وګورو نو سړی حیرانیږي چې بې کچه مراعات ورته ترلاسه سوي دي. خلکو ته وایي چې خوراک او څښاک ناسته او ولاړې ډېره ساده ده، مګر کله چې ودانیو ته وګورې یا یې پراخ دسترخوان ته وګورې نو وایو چې ټولې خبرې تر ویلو محدودې وي. په عمل کې د عدل او برابرۍ هیڅ خبره نسته. مګر راسي لږ اسلامي عدل او برابري وګورو چې یو سره کې موږ ته د عمر بن عبدالعزیز د وخت په حکومت کې تر سترګو کیږي. قرآن کریم فرمایي: ژباړه: خلکو موږ تاسې له یوه سړي او ښځې پیدا کړي یاست، بیا مو پر ډلو او قبیلو کړي یاست چې یو بل وپېژنئ. په تاسې کې ډېر قدرمن الله ته هغه دی چې ډېر متقي وي. اوس لږ د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم لارښوونې هم وګورئ چې انسانانو ته د یووالي درس څنګه ورکړ. ویې فرمایله: خلکو ستاسې رب یو دی، پلار مو هم یو دی. خبر اوسئ د هیڅ یو عربي په کوم عجمي او نه د کوم عجمي په کوم عربي یا د سرو په تورو او تورو په سره کوم فضیلت دی، او که دی نو یوازې د تقوا په بنیاد دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله همدا حدیث بنیاد وګرځاوه، خلکو ته یې برابري ورکړه. ورونو موږ باید د مساواتو په مفهوم ځان پوه کړو چې په خلکو کې څوک د واړه قد لرونکی دی، څوک د لوی قد، د چا رنګ تور دی، د چا سپین. مګر یو عادل حکومت په خلکو کې څه ډول مساوات راوستلی سي؟ د دې ځواب موږ ته د عمر بن عبدالعزیز له سیرته ترلاسه کیږي چې هغه قسم وکړ چې زه به په اقتصاد کې د ځان او عام سړي ترمنځ توپیر نه کوم. د دې کار آغاز به زه له خپله ځانه کوم، او موږ ګورو چې همداسې یې کړي دي. د هغه د وخت د یو عام سړي آمدن لږ تر لږه دومره ضرور و چې په ډېر آرامه سره خپل ژوند وکړي. په یو خطبه کې داسې وویله: که په تاسې کې هر شخص ما له خپل ضرورت څخه خبر کړي نو زما به ټول خواهش او کوشش وي چې ضرورت یې په هره توګه پوره کړم. عمر بن عبدالعزیز په حقیقي توګه محمدي عدل او مساوات راوستی و. په دولتي چوکیو د یو عام او خاص سړي ترمنځ توپیر یې ختم کړی و. هر یو شخص ته دومره څه ترلاسه کېدله چې حق یې کېدی. هغه د بنو امیه کورنۍ، نورو کورنیو مشرانو او غریبو خلکو ترمنځ توپیر پای ته ورساوه. مخکې به د بنو امیه یا ځینو ځانګړیو کورنیو مشرانو ته لورنې او ډالۍ یوازې له دې امله ورکول کېدلې چې اړیکه یې له حکومتي کورنیو سره ده یا معززه ده. د نامشهوره کورنیو اړیک لرونکي له حکومتي چوکیو یا لوریونو ځکه محروم کېدله چې ځانګړی سفارش یا کوم پیژندونکی څوک نه و. حاکمو مشرانو ته ځانګړي مراعات او مالونه په ډالوی کې ورکول عادت ګرځېدلي وه. کله چې پرې دا بند سوله نو امیر المؤمنین ته شکایت وکړ. هغه د دې ډېر لنډ خو واضح ځواب ورکړ. ویل: له ما سره ستاسې لپاره هیڅ ځانګړی مراعات نسته. کوم مالونه چې په بیت المال کې دي هغه یوازې ستاسې لپاره نه بلکې د عام مسلمانانو هم حق دی. هغه مسلمانان که په نږدې ښار کې اوسیږي یا له مکې مکرمې لرې په بیراک المغاد نومي ښار کې اوسیږي. ورونو دا بیراک المغاد د مکې مکرمې د سمندر په غاړې یمن لوري ته په تلو یمن ته نږدې د ساحلي سیمې نوم دی. عربو به چې کله متل کاوه پلانی ښار ډیر لري دی نو د براک المغاد مثال به ورکاوه. عمر بن عبدالعزیز ګیله کوونکو ته ښکاره کړه. ویل: په بیت المال چې څومره ستاسې حق دی همدومره د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو حق دی. کله چې دا اصول جاری کړله نو پر وړاندې ټول مسلمانان یو شان وه چې هر څوک به اړمن و، هر څومره به اړمن و له بیت المال نه ورته د مالی مرستې حق ترلاسه و. یوه اموي مشر د ځمکې ډیره لویه برخه واخیستله. ممکن د عمر بن عبدالعزیز له عصر مخکې له یو خلیفه د ځمکه په خپل نوم لیکلې وه او اوس د خپلو حیواناتو څړځای کړی و. عمر بن عبدالعزیز چې خبر سو ویې فرمایله: له دې څړځای نور عام مسلمانان هم ګټه اخیستلی سي. تر کومې چې د امیر خبره ده نو هغه هم د یو عام مسلمان په څیر دی. په دې دلیل یې لږ غور وکړئ. ده وفرمایله: کله چې باران کیږي نو د خپلو ټولو بندګانو لپاره یې کوي. د همدې لپاره ټول خلک په دې کې یو شان شریک دي. د عام و خاص ترمنځ ورته والی داسې عام کړ چې یو شخص ورته په څه وجه ښکنځا وکړه دا قضیه داسې واخیستله لکه یو شخص چې کوم بل عام سړي ته ښکنځا وکړي نو کومه سزا چې قانون په دې وخت کې ورکوي هماغه به دته هم ورکول کیږي. د هغه د خلافت په موده کې په نبوي جومات کې قضیه وړاندې کیږي چې یو چا عمر بن عبدالعزیز ته ښکنځل کړي دي. د مدینې والی ابوبکر ابن الحزم په خپل سر یوه پریکړه وکړه چې د دې سړي سر پرې کړئ. خپله توره یې راوویستله او کنځا کوونکی یې وګواښه. د والي نصیب ښه و چې عمر بن عبدالعزیز ته یې په یو لیک کې دا قضیه ورولېږله. دا یې هم ولیکله چې زما خواهش و سر یې پرې کمه. د دې لیک ځواب ژر ترلاسه کیږي. په ځواب کې عمر بن عبدالعزیز ولیکله:
که تا وژلی وای نو ما به بیا په بدل کې ته وژلی وای. یاد لرئ هیڅ شخص به د ښکنځا په جرم کې نه وژل کیږي. کله چې دا لیک در ورسیږي نو د دغه شخص له شر څخه د مسلمانانو د خوندي کولو کوشش وکړه. د توبې غوښتنه ترې وکړه. که توبه کوي نو ایله یې کړه.